مولا یعقوب مجاهد وایي که څوک له افغانستان څخه بهر ته د جهاد په نیت ځي دغه جنګ د جهاد نه دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د دفاع وزارت د قومندانانو او دغه وزارت منصبینو ته په وینا کې ویلي چې که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي، دغه جهاد نه بلل کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د شنبې په ورځ اګست 5 زمري 14 د خپل ټویټر په پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې د مولوي یعقوب مجاهد د وینا ځینې برخې خپرې کړي دي چې په کې هغه تر ډیره د طالبانو غوښتي دي چې له خپلو مشرانو د یوې دیني مسؤلیت په توګه اطاعت وکړي. د طالبانو د دفاع وزیر په دغه وینا کې چې یوازې په غږیزه بڼه خپاره شوي ویلي دي اوس د امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. خو څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي، دغه جهاد نه بلل کیږي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کړي دي او بیا هم د روان یې جنگ ته. دغه جنگ دی، جهاد نه دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپله وینا کې امریکا متحده ایالاتو سره د سولې د هوکړې او ځینو نورو مسلو هم خبرې کړي دي او د اسلامي امارت څخه یې غوښتي دي چې داسې کړنې باید ترسره نه کړي چې د ښاغلي مجاهد په وینا د هیواد ملي ګټو ته پاکې زیان ورسیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست په خپله دغه وینا کې دا نه دي ویلي چې طالبان کوم هیواد یا هیوادونو کې په جګړو کې برخه اخلي او یا هم کوم هیواد ته طالب وسلوال د جنګ لپاره تللي دي. خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول دغه هیواد په ځینو تروریستي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو ادعا کړې ده. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د بلوچستان د ژوب په ښار کې د روان کال د مۍ په میاشت کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په برید کې کوم ځانمرګو بریدګرو چې بریدونه کړي وو هغوی د افغانستان اوسېدونکي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر حنا رباني کار د اګست 2 زمري 14 د آج نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو حکومت ته یې اضافي اسناد او شواهد سپارلي چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغان اتباعو لاس لرل ثابتوي. میرمن کار ویلي دي چې افغان اتباع باید له ویزې پرته دغه هیواد ته داخل نشي ځکه د دې په وینا دا ډول کسان په ترهګریزو پیښو کې لاس لري. میرمن کار ویلي دي چې د شواهد چې افغانان په تروریزم کې لاس لري افغان حکومت طالبانو ته سپارل شوي دي. یو افغان وګړی پاکستان ته په صحیح ویزا راغلی او معلومه شوې چې هغه په تروریزم کې لاس درلود. د جولای 10 د زمري 8 د پاکستان په باجوړ ښار کې په یوه ځانمرګي برید کې د 54 کسانو د وژل کېدو او 200 نورو له زخمي کېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تور پورې کړ چې افغان اتباع په پاکستان کې په ځانمرګي بریدونو کې لاس لري. ښاغلي شریف د باجوړ د ځانمرګي برید له قربانیانو سره د لیدلو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان خاورې ته د سخت دریځو د ورتګ د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د باجوړ د برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې په غاړه اخیستی او په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري ګواښ کړی چې کوف افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد د کېدونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیول شي. د پاکستان بیا دا اختیار لري چې په ترهګرو پسې افغانستان ته ننوځي. د ښاغلي زرداري د څرګندونو ته د افغاني صدر اعظم عمران خان په ګډون د طالبانو حکومت هم غبرګون ښودلی وو. د طالبانو حکومت ویان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې یو ځل بیا ویلي چې هېڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د کوم بل هیواد په خلاف کار واخلي. ښاغلي مجاهد ویلي دي که کوم اندېښنه وي د اسلامي امارت له مسؤلینو سره رسنیو کې بې بنسټه ادعاوې دې نه کوي او د خلکو ذهنونه دې نه مغشوشوي. ښکاره دی چې دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو او خلکو په ګټه نه دي. د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوال دښتونو او د طالبان د حکومت له خوا دغې ډلې ته د ملاتړ د برابرولو په ادعاوې کړي او په دې مسلو یې د طالبان د حکومت سره خبرو لپاره کابل ته پلاوی هم استولی دی.